موږ تاسو سرکل وایو صحیح دی سرکل لپاره کولی شو دغه ټیب نه انتخاب نو معلومه دایره ته وایي صحیح دی دا ټیب نه انتخاب وکړو سرکل دا ګوره مختلف اقسام لري چې موږ څنګه رسمولی شو یا دا چې شی وکړو منیو ته راشو په منیو کې ډرا ته راشو ډرا کې انتخاب کړو چې سرکل صحیح دی دې کې هم هماغه اقسام دي یا دا چې سی انټر کړو کله چې سی انټر کړو مطلب چې سپیسیفای سنټر پوینټ فار سرکل وایي چې د دایرې مرکز کوم ځای کې مونږ کولی د مبدي ورته قیمت ورکړو چې دایرې مرکز دی لس پنځه صحیح دی ګورئ مرکز دلته انتخاب شو اوس راته چې شوا وایي دایرې شوا څومره صحیح دی کله کله چې راته شوا درې پنځه یو دایره چې شوا یې پنځه ده راته شوا صحیح دی که نه او مرکز یې لس پنځلس دی ګوره همدغه خبره وه چې مونږ اول کې کار وکړو سنټر ریډیس مطلب دا چې مرکز مو ورته انتخاب کړو پس د هغې نه ورته شوا ورکړه صحیح دی که نه پوه شوې په دې باندې بل پسې د سنټر ډیامیټر مثلا د سی انټر کوم د سرکل لپاره ورته وایم چې مرکز انتخابوم ورته ورته وایي چې شوا نه قطر ورته ورکړه دغه څه کې چې وغواړم چې قطر ورته ورکړم نو شوا نه ورکوم دغه څه کې ډي انټر کوم د قطر لپاره ډي انټر کوم صحیح دی نو ماته وایي چې خیر قطر ورته ورکړم زه قطر د دې پنځه ګورئ د دې قطر پنځه د دې شوا نو شوا چې دی څه شی دی قطر لس صحیح دی بالکل دې مساوي هر مربع سنټر ډیامیټر هلته هم په ډرا کې هم کولی شي بل پسې 2 پوینټس مثلا زه سی انټر کوم د سرکل دپاره دلته ګورو نه لیکلي 3P2P TTR که زه چېرته وغواړم چې نظر دوه نقطو ته یو دایره رسم کوم هغه څنګه مثلا زما داسې یو لاین دی زه غواړم چې د دې یو دایره رسم کوم دغه څه کې نو سی انټر کوم د سرکل دپاره نو خو درته معلومه ده چې د دې څومره دی دولارز که نه یا مرکز نه د دې شوا څومره ده نو دې خاطر زه به که دا چېرته دوه نقطو ته غواړم نو پرې به دا نقطه انتخابوم پس د هغې نه به بیا انتخابوم چې تر دې ځای پورې څومره صحیح شو اوس خو دا چې مارک دی او استم ته دا ټول اینډ پوینټ او میډ پوینټ دا فالټ دې خاطر راځي که چېرته داسې پوینټونه داسې زه غواړم چې نظر دې ته چې د هغه رسم کوم یو دایره رسم کوم صحیح دی نظر دې ته نو داسې خو نشم کولی چې سی انټر کوم د سرکل دپاره بیا دې سنټر به څنګه پیدا کړو زه خو نشم پیدا کولی نو زه مجبور یم چې څه وکړم که چېرته هغه کار نه وي نو داسې به راځم دلته به یو لاین رسموم بیا پس هغې نه سی انټر کوم بیا به داسې مرکز انتخابوم بیا به رسموم صحیح ده که نه خو دا خبره اوږده شوه صحیح ده نو دې خاطر زه کولی شم سی انټر کوم سرکل لپاره دغه حصه کې مرکز انتخاب نه کوم 2P انټر کوم 2 پوینټس صحیح ده 2P کوم چې 2P انټر کوم مطلب چې سپیسیفای فرست اینډ پوینټ وایي چې اول اخري نقطه اول اخري نقطه خو نه هماغه سټارټ نقطه چې د هماغه اینډ پوینټ هم دی که نه دې بېرته همالته ورته وي نو کولی شم ورته یو دا نقطه بله دا نقطه پس نه سره رسم کړو سره دی چې هماغه خبره چې قطر دی که نه چې موږ 2 پوینټس رسمو نو یو پوینټ چې انتخاب کړو بل طرف ته قطر ورته ورکړو او د فرست پوینټ او اینډ پوینټ موږ څنګه کولی شو چې قیمتونه ورته وګورو څنګه لکه مثلا زه ورته وایم چې یو قیمت دی زما شل کاما څلوېښت ګورې هلته یو نقطه شوه که نه ورته یم بل ال انټر کوم ورته یم چې څلوېښت کاما شپېته پیاځني نو ته مې ګور نظر دغه نقطه زه یو سرکل رسموم نو سی انټر کوم د سرکل دپاره ورته یم چې 2P د 2 پوینټس لپاره ماته وایي چې ووایي چې اول پوینټ کوم دی زه کولی شم مدیر ورته قیمت ورکړم اول قیمت زموږ څومره شل کما څلوېښتو که نه ګوره د انتخاب شو وایي سیکنډ پوینټ ته قیمت ورکړم سیکنډ پوینټ قیمت چې دی کولی شي د سره سره انتخاب وکړي دا چې قیمت ورکړم صحیح دی که نه څلوېښت ورته قیمت ورکړي عموماً دا څنګه زیات شو په دوم ځل ورته موږ بیا قیمت نشو ورکړو په دوم ځل کې زموږ نه چې دی هغه غواړي شوا یا قطر راشي چې موږ ورته ورکوو او په زاویه چې په کومه زاویه باندې موږ کار کوو صحیح ګورئ مثلا 2 پوینټس به انټر کړو او ورته وایي چې دا یو نقطه ده بله ګورو بل نقطه کې موږ وایي چې وایي چې څومره زاویه او څومره قطر د دي صحیح دی سیکنډ پوینټ موږ نشو کولی د مبدې نه ورته انتخاب کړو صرف فرست پوینټ کولی شو صحیح دی هغې کې ما درته بدله خبره وکړه پوه شوې په دې باندې دا هم دې نه هم کولی شو ګورئ دلته لیکلي 2 پوینټ مطلب 2 پوینټ انتخاب بل پسې 3 پوینټس نظر درې نقطو ته موږ وغواړو چې سرکل رسم څنګه کولی شو مثلا ته یو دا پوینټ دی ورته یو دا پوینټ دی زه نظر درې نقطو ته غواړم چې سرکل رسم کوم نو سی انټر کوم د سرکل لپاره ورته چې 3P صحیح 3 پوینټس کله مې چې انټر کړم هماغه خبره چې اول پوینټ مې کولی شم مبدي قیمت ورکړم هلته انتخاب مې چې انتخاب مې کړم نو ته وایي چې بل پوینټ کوم دی بل دا دی بل دا دې ته قیمتونه ورکولی شم چې $2 ورته ورکړم څنګه مثلا سی انټر کوم سرکل لپاره ورته چې 3P د 3 پوینټس لپاره ورته یو دا نقطه
ورته په دې سمت باندې یا چې دا قیمت ورته کوم څنګه ورته چې لس په اندازه زاویه علامه اخلم 45 درجې. صحیح ده ګورئ مطلب دا اول نقطه دغه نقطه چې د موږ 45 درجې باندې ده. صحیح شو. اوس دا چې اند پوینټ انتخاب مطلب دریم پوینټ چې کوم زموږ دی ورته چې دریم پوینټ زموږ د شلو په اندازه او د زاویه علامه اخلم ورته د زاویه د 1.50 پوه شو باندې انټر کوم تاسو نو چې دا به موږ څنګه معلومول شي چې دا موږ اول پوینټ دا سیکنډ پوینټ دا تھرد پوینټ موږ مطلب په سرکل کې موږ د څه نه خایي چې دا درې حصو باندې تاسو تقسیم کړئ سرکل چې دا پوینټ نشو نه موږ کولی شو چې هغه ته لاین رسم کړي د خاطر چې موږ دقیق شو پوه شو. دې کې زاویه څه شو کوم زاویه دا زاویه چې پینسل هم ورکړو هغه څه نه ویني چې پینسل هم ورکړو صرف د سٹارټ او د اول پوینټ تر دوم پوینټ پورې موږ پینسل ورکړو چې دا زاویه پینسل وختي بیا د دوم تر درېمه پورې موږ زاویه ورکړو باقي دا نور مکمل خپل پوره دي. صحیح شو ان د درجه مکمل پوره کړئ. نه 3 پینه نه زیاتېږي نه 3 پینه موږ زیات نه لرو دلته کوم شی دی اوس هماغه به وي 3 points. صحیح دی. بل ورپسې تانجانت راډیوس یعنې دوه مماس او یو شعاع ورته په رسم تخلیق کې ویلي که نه مماس رسمول یو ماسوی هم جنجالي ده او رسمول یې هم جنجالي همدلته که نه که نه مطلب خصوصي ورته مرکزونه پیدا کوي په دغې نه د هغې انټرسیک پوینټ پیدا کوي بیا دایره رسموي چې تاسو مماسي خو دا کار چې د خپل اټکټ ډېر اسانه کړی دی څنګه مطلب سرکل ته راځم دلته تانجانت راډیس انتخاب کوم یا د ډرامینیونه دا کار کولی شم دا چې سی انټر کړم او دغې څه کې ټي ټي آر انټر کړم تانجانت راډیس دا کوم چې انتخاب مطلب چې سپیسیفای پوینټ آن آبجیکټ فار فرست تانجانت اف سرکل ووایي چې د کومې نقطې سره مماسي دایره یعنې دې کې موږ چې دوه مماس انتخاب په ځان ته شعاع ورکوو موقعیت دا خپل انتخاب صحیح دی موقع خپل انتخابوي خو دې کې موږ کولی شو چې مطلب د دې نقطې یا په دې لاین باندې زموږ یو پوینټ په یاد چې د مبدي نه دومره قیمت لري دواړه ته قیمتونه صحیح دی. اوس ګور ورته وایم چې زموږ اول مماس دغه نقطه ده ګور مماس علامه ده که نه تاسو په هغې کې ویلو اسنپ کې که سیکنډ کوم یو دی ورته هم سیکنډ دا دی. صحیح شوه کله چې انتخاب مطلب چې اوس ووایو شعاع څومره وي د دایرې شعاع څومره وي صحیح دی. زه وایم چې شعاع د 14 انټر کوم ګور هلته انتخاب شو کله چې تاسو غواړئ چې پوه شئ چې یار دا ډېر رښتیا مماس ده که نه ده نو ټریک وکړئ کوئی ټریک نه کوي نو کار نشته کې څه به کوو intersection object snap to object snap setting ته ځو ورته چې extension او intersection دواړه فعال شي بیا ورته به چک ګورئ په هغه نقطه کې ورقطع کېږي که نه او ورته وایي چې دا وایي دا همدې نقطه کې مطلب دا چې مماس صحیح دی صحیح ده که نه دا دایره پاکو سی انټر کوو سرکل دپاره ټي ټي آر انټر کوو صحیح ده قیمتونه ورته ورکوو موږ دلته یو قیمت دلته لرو ده که نه 0.40 صحیح دی ګوره یو پوینټ انتخاب شو ورته بل پوینټ زموږ چې دی څو زموږ به 40.50 ګوره نه مني ولې نه مني ځکه چې د دې سم دې خوا ته تللی دې سم دې خوا ته تللی په دایره به کوم ځای کې رسم کېږي د دواړو سره مماس صحیح شو که نه نو دې خاطر دا مسله ده ورته چې ښایي بل پوینټ زموږ دا دی صحیح دی دا هم ونه کېږي ځکه دا دې سم ورسره هم برابر نه دی دغه دواړه به کېږي نه دا موږ ته فرسټ نه ښایي څه کړه ښایي دا ګوره موږ ورته انتخاب ورته وایو چې 15 دې شوه ګوره دلته رسم شو دا په خپل مماس ته ورسره او باقي هغه که دی خو د حرکت کې رارسېږي پوه شو په دې باندې صحیح دی دا تانجانت راډیس ګوره که چېرته وغواړو چې نظر درې نقطو ته مماسي یو آبجیکټ درې نقطو ته څنګه کولی شو رسم کولی شو دې ته د سرکل ته راشو د ټیب نه او دې کې انتخاب کړئ تانجانت دې لپاره شارټ کټ نشته چې تاسو چې سی انټر کوم زه به ټي انټر کوم دې کې ډرا منیو ته راځو ډرا نه کولی شو هم انتخاب ورته وایي چې سرکل او په سرکل کې ورته وایي چې تانجانت صحیح دی په دې دا موږ صرف مماس نقطې انتخابوو چې دغه نقطو سره د مماسي موقعیت او شعاع خپله انتخابېږي صحیح دی زه وایم چې یو مماس نقطه دا ده بل مماس نقطه دا ده بله دا ده ګوره دا دایره رسم شوله که دا هر یو امتداد پیدا کړي په خپل محور باندې نو په دې سره دایرې شعاع ثابته ده
دایره شو خپل هغه ورکوي او او مطلب موږ چې درې تنجان انتخاب کو شو او موقعیت خپل انتخابي هغه نقطې ماماس نقطې ښیي او پوه شو پرې باندې دا سرکل بل ورپسې دی ارک وایو که نه قوس ته وایي یعنې نیمه دایره موږ څنګه کولی شو رسم کړو کولی شو د ټیب نه انتخاب وکړو دا خپل بخشونه دي صحیح دی یا دا چې ډرا مینیو ته راشو او ارک انتخاب کړو صحیح دی او یا دا چې ای انټر کړو ارک دپاره ای انټر کړو کله به چې ای انټر کړو موږ تاسو معمولا کار کوو خلاف داخله بې ساعت کار کوو که نه نو په ارک کې هم همدغسې ده فرق نه کوي که تاسو هم جهت داخله بې ولاړ شئ اټکټ دا خبر نه پېژنئ چې هم جهت کار خلاف وي خو معمولا خلاف داخله بې ساعت ورسي او بل دا چې ځکه چې زاویه موږ خلاف داخله بې ساعت ده که نه صفر نه چې شروع کړو نوي وصله پوره خلاف داخله بې ساعت ده او چې ساعت سره راځو نو هغه ځای ته څه شوی Clockwise. هم جهت داخله Clockwise چې تګمار کې هم جهت نه هغه ځای ته چې شوی که نه دا تاسو ته وایي منفي قیمت لري نه نوم یې څه شی دی که نه تاسو دا دواړه نومونه اخیستي وو مثبت کار یو عظیموت ځای یو بالکل عظیمت زاویه او بله ښه خیر بل بیارنګ زاویه وه بیارنګ صحیح ورکه چې موږ هر انتخاب مطلب چې سپیسیفای سټارټ پوینټ د هر اوبجیکټ موږ کار کوو نو موږ ته سټارټ پوینټ موږ کول چې مبدي نقطه قیمت ورکړو کوم چې مبدي نقطه قیمت ورکړو یا سپیسیفای یو نقطه انتخاب کړله نو سره څه وایي اوس ورته وایي چې سپیسیفای سیکنډ پوینټ وایي چې دومه نقطه کوم ځای کې ده دا دومه نقطه ده درېیمه نقطه مطلب دا د هر چې موږ رسمو دا 3 پوینټس ته دی دې کې وموږ د شي لپاره پکار راځي دروازې هم د رسمولی شو په نوما کې هم مطلب رسمولی شو پیک دپاره هم دې نه استفاده وکړو کټوي دپاره هم دې نه استفاده وکړو صحیح دی مطلب چې درېیم پوینټ درېیم پوینټ لري ګورې اوقاس رسم شو خو راځو بیا یې هر دپاره ورته وایي چې دا زموږ سټارټ پوینټ دی ورته وایي چې د اول نقطې نه تر دومې نقطې پورې د دا څومره دا سټارټ پوینټ واسطه فکر کوي چې موږ دې ته قیمت ورکړو که نه نو بله چې موږ مبدا په نظر کې ونیسو دغه زاویه زموږ بیا څومره کېږي صحیح دی که نه هماغه زاویه ورته ورکړو دا سیکنډ پوینټ کېږي باقي سټارټ پوینټ موږ انتخاب کړو په دې نقطه کې موږ زاویه په نظر کې نیول کېږي چې هر څه موږ ورته طول ورکړو په هماغه اندازه باندې راځي صحیح شو دومره نقطه سره راځي اوس ورته ګورئ ورته وایم چې د 15 د طول واخلي د زاویې علامه اخلم ورته چې زاویې علامه 150 ګورئ خپله وخت لاړله صحیح دی وایي اینډ پوینټ یا تھرډ پوینټ چې موږ کوم دی هغه راته ووایي ورته اینډ پوینټ چې دی هغه هم د 15 د زاویې علامه اخلم یو فلاتین ریشو 215 ده انټر کوم ګورئ پوه شو پرې باندې بیا یې د ارک دپاره مثلا تاسو وایئ چې زاویې دې ته کم ورکوم سټارټ پوینټ انتخاب کړو ورته وایم چې د 15 د رسم شي زاویې علامه 15 لپاره کېږي ټول خپله دې خواته ځو اتومات ټیک دی که نه مخکې هغه خواته لاړو دې خواته راویښتو ورته وایم چې اینډ پوینټ څومره وي ورته وایم چې اینډ پوینټ 40 د زاویې علامه ورته اخلم ورته وایم چې دي 210 څه پوه شوئ هېڅ پوه نه شوئ ګورئ کله چې موږ دغه سټارټ پوینټ ورکړو که نه ګوره د ارک داسې راغلی دا پوره خلاص شو صحیح شو که نه اوس ګوره موږ ته دې نقطه کې دې نقطې ته موږ راورسېدلو که نه دې نقطه کې موږ چې د مبدا په نظر کې نیسو صحیح شوه یا کوارډینیټ په نظر کې نیسو کله چې دې 210 درجې زاویه ورته ورکړم نو دا په دې باندې دا په خپل محور باندې راته وي که نه 210 درجې شاید دلته راشي صحیح شو نو دا داسې راته وي دې پورې صحیح شو یو سل تر دې تر دې پورې حساب که نه کوم یو دا 210 تر دې پورې شو سره او دا دې حساب 210 د دغه نقطې نه حسابېږي صحیح دغه نقطې نه موږ څومره وکړو دا ځای کوم دا سټارټ مو ورته ورکړه که نه سټارټ نه تر 2 نقطې پورې خو موږ د همدغې نقطې نه اخلو بیا 2 نه تر 3 پورې بیا ورته په دواړو کوم زاویه ورکړو په دواړو کوم ځکه زاویه ورکړو چې د دې نقطې تر دې نقطې پورې څومره زاویه وي بیا د دې نقطې تر دې نقطې پورې د اخر نقطې پورې څومره زاویه وي او طول هم ورته ورکوو صحیح شو اوس کار کوو خیر دی ډېر وختونه لا پاتې دي په انټر کول د ارک دپاره په نقطه پوه شوئ 3 پوینټس باندې پوه نه شوئ دې نه کول ګوره 3 پوینټ په اول کې دی
ما ته سٹارټ پوینټ انتخاب کړه ته چې سٹارټ پوینټ ورته ورکړو ته چې زاویه څومره او طول څومره کوم چې قیمت ورته ورکوم دا چې د انتخاب وکړم ورته چې لا بل صحیح دی پښې په ناسته کې دا په دې ټول اټوکیټ کې دا ارچ ډېر خوش دی مطلب لږ جنجالي دی صحیح دی بل ورپسې راځو لیکل سٹارټ سنټر اینډ سینټ انټر کوم د ارک لپاره دلته ورته وایم چې سنټر راته انتخاب کړه مطلب دا چې سٹارټ پوینټ نه ورکوم زه ورته اول مرکز انتخاب کوم پس هغې نه ورته بیا قیمت ورکوم نو څه شی کوم دغه څه کې سی انټر کوم د سنټر لپاره ماته چې سنټر پوینټ کوم ځای کې دی نو دې نه قیمت ورکول شي دلته یو نقطه انتخابوم کله چې انتخاب کړم ماته وایي چې وایي چې سٹارټ پوینټ د دغه مرکز نه په څومره زاویه کې دی مثلا ګور دم دلته مرکز انتخاب کړ صحیح شو ماته چې سٹارټ پوینټ فکر کړل دی اینډ پوینټ دلته دی ماته چې دا سٹارټ پوینټ وایي چې دا په کوم څومره قیمت دی او بل دغه نقطې نه څومره زاویه لري صحیح شو بس ورته وسوه ورته د 500 په اندازه طول ولري او ورته د مرکز نه د سٹارټ پوینټ د 500 په اندازه او ورته زاویه دی 15 درجه ګوره هغه نقطه راغی پوه شئ په دې باندې مطلب د مرکز نه دغه نقطه 15 درجو باندې ده اوس راته وایي چې ووایي چې څومره زاویه وپوښي مطلب دا چې د دغې نقطې نه څومره زاویه داسې راته ده یعنې که دا چې ته مرکز موږ قبول کړو چې څومره زاویه ده وپوښي دا اینډ پوینټ صحیح ده چې هر نقطه ته انتخاب کړله موږ وایي ګورې زه ورته وایم چې دا ټول دې د 155 په اندازه زاویه وپوښي انټر کوم کله زه داسې انتخاب کوم دا مرکز د مرکز نه دغه ځای پورې قیمت او دې ځای پورې قیمت یو شی دی خو دا زاویه چې دې پوښلې ده ټوله 155 پوه شئ پې بیا هلته زه ګور دا سٹارټ سنټر اینډ هغه چې سنټر سٹارټ اینډ و صحیح که نه سنټر سٹارټ اینډ سنټر سٹارټ اینډ لرو ګورې سنټر سٹارټ اینډ ده صحیح که نه مرکز مو انتخاب کړه سٹارټ مو انتخاب کړه بیا مو ورته اینډ ورکړه صحیح شوه اینډ په د ارک دپاره بیا ورته چې دا موږ یو نقطه خو موږ انتخاب کړه ګور که زه چېرته وغواړم چې دې دپاره اوس دا خو سٹارټ انتخاب کړه زه ورته چې سٹارټ نه پس ورته سنټر ورکوم یو پر سٹارټ انتخابوم شروع د قوس بیا ورته مرکز انتخابوم بیا ورته چې څومره زاویه دې وپوښي صحیح شو نو ما ته چې مرکز دې لپاره کوم ځای دی ورته چې مرکز دې لپاره زه انتخابوم نو چې دا په سی انټر کوم سنټر لپاره کله چې سی انټر ما ته چې اوس ورته ښه انتخاب کړه سنټر پوینټ کوم ځای کې دی چې د هر ځای تاسو کولی شئ ورته سنټر پوینټ دې ځای کې قیمت هم ورته ورکولی شم زاویه هم ورته ورکولی شم چې د سٹارټ نه تر مرکزه پورې څومره قیمت او څومره زاویه وي صحیح شوه کله مې چې ورته ورکړو نو ما ته وایي چې اوس وایي چې څومره زاویه وپوښي صحیح څومره زاویه اوس دا کوم دی نه دا وایي د مرکز نه اوس وایي چې څومره زاویه وپوښي مطلب د مرکز نقطې هغه د سٹارټ پوینټ دا وایي د مرکز نه څومره زاویه درته وپوښي د مرکز نه چې دی 230 درجې یو د بل صحیح شو دې کار لپاره ګور په شرط موږ ټیپ ته لاړ شو ډرایو منو ته راشو ګور ته سٹارټ سنټر اینډ وکنه سٹارټ په انتخاب کو بیا مرکز انتخاب کو بیا موږ اینډ پوینټ هم ورکړو صحیح شو بل په سٹارټ سنټر انګل دا شرکت د مخکار کو چار شپ مختار ایم ار د پرواز سٹارټ پوینټ هم ورته انتخاب کو بل ګور په لیکلی اینډ یعنی راس نظر د اینډ ورکوم نو ای انټر کوم د اینډ د پاره کوم چې اینډ ته مرته چې اینډ پوینټ کوم ځای کې دا اینډ پوینټ دی صحیح شو نو چې اینډ پوینټ خدای انتخاب کو اوس وایي چې سنټر خیر دې کوم ځای کې دی صحیح ده یعنی وتر ورته ورکړه اوس وایي چې د دې لپاره مرکز کومه نقطه انتخابوئ تاسو صحیح ده چې مرکز دې نقطه کې دی په دې انتخاب کومه نقطه کې دی پوه شوئ دا کار دلته چېرته دی چې سٹارټ اینډ او بیا موږ چې وکړو سنټر سٹارټ اینډ نه Start center angle. نه صبر فکر دا سٹارټ او اینډ او راډیال شروع ورته ورکړه بیا ورته اینډ ورکړه صحیح دی بیا ورته څه شی ورته مرکز ورته انتخاب کړه مطلب دا چې زاویه هم ورته ورکړه طول هم ورته ورکړه نو دې خاطر دا چې شو سٹارټ اینډ او انګل سٹارټ اینډ انګل ځکه چې موږ سٹارټ اینډ انتخاب کوو په ظاهر مو هغه قیمت او زاویه چې ورته هغه د پر مرکز انتخاب کوو صحیح دی کنه بل ورپسې لیکلي ګوره سٹارټ سنټر انګل دا هم کار نه کړی کنه مرکز منتخب شروع منتخب کړل بیا مرکز بیا ورته زاویه ورته ورکړه صحیح دی بل دا سٹارټ سنټر لینث مطلب دا چې یو ځل شروع انتخاب مرکز ورته بیا پس هغه ورته وتر ورکوم صحیح نو کولی شم ګورئ ورته چې دغه زموږ سٹارټ شو ورته مرکز په دا ورکړه شو ګوره پس هغه ته وایي چې وتر څومره دی صحیح تاسو قیمت ورکړئ ورته وتر چې لس دی
پوه شو پرې باندې بیا هر ته راځم بل ورپسې دی چې سټارټ اینډ انګل دا هم موږ وکړی که نه سټارټ اینډ مو موږ ته زاویه ورکړله سټارټ اینډ ډایرکشن کله انتخاب کړو ورته دا سټارټ دا اینډ په دغه نه زاویه سمت چې دې سمت ته دی که دې سمت ته صحیح دی په موز باندې تاسو ورته سمت انتخاب ووایي چې هر څومره انتخاب کړو صحیح شوه بل بیا هر ته راځو بل ورپسې دی چې خلاص نه کړو یاره ساکه خلاصې کړو سخته وي صحیح دا لږ جنجالي غوندې ده سره جنجالي لږ نه ښه ډېر دی سوال پکې نشته دی در پورې سبا ورته سوال به سوال